ترکتو دا سړی م پرېږدم او شرک او د ده دا عمل هم پرېږدم. د عمل د پرېښودو څه مطلب دی؟ یعنې دغه عبادتونه نه قبلېږي. دلته دا معنی نه ده چې بس پرېمښه او خبره ختمه شوه. نه، حساب کتاب خو به کېږي په آخرت کې، خو به دی الله به یې راټینګوي. خو مطلب دلته دا دی چې د عمل مې وله پرېښو، مطلب دا اعمال الله وایي زه نه قبلوم. لګیا دی کوي ځکه چې ته خو پکې نور خلک شریک کړي. زه تاسو ته یو روایت اورم، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی. ډېر ناشنا روایت دی. وایي الله به دې ریاکارو ته د قیامت په ورځ وایي اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. لاړ شئ په هغه خلکو پسې چا ته چې د خپل عبادت په دنیا کې خو فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وګورئ چې هغوی ته د دې عباداتو د دې اعمالو څه ثواب درکولی شي که نه. زما سره غوسه نشته صحیح د دې خلکو بیا څه حال دی؟ کوم چې لګیا دي په دنیا کې د پلاني او د علاني او د صفت دپاره او د پیسو د مال دپاره عبادتونه کوي. د ځان نه به یې ښه سړی جوړ کړی د جومات په اول صف کې به راشي لکه څه چل دی و چې خلک مې ویني، خلک مې صفت وکړي. د ځان نه یې ښه سړی جوړ کړی، دین به یې زده کوي. لکه دین ولې زده کوي؟ و چې شهادي راته میلاو شي او اوچتې ډګریانې والمه چې بیا غټې تنخواګانې راته میلاوېږي. دا هغه عبادت دی چې الله دپاره خالص نه دی. دې خلکو ته به الله د قیامت په ورځ وایي لاړ شي، لاړ شي هغه چا ته چې عبادت خو چې اوس ته د څه درکړي که نه ځه نو څه به ورله ورکړي. د هغوی سره څه دي؟ هغوی په خپله محتاج دي. او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها. څوک چې دنیا غواړي د دنیا دپاره خپل دین استعمالوي نوفي الیهم اعمالهم فیها. الله وایي زه به ورله پوره پوره بدله ورکړم د دې اعمالو په دې دنیا کې. وهم فيها لا يبخسون، څه کمی به ورته ونه کړم. خو دا دی چې اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. او په آخرت کې به صرف جهنم وي د دوی لپاره. هغه حدیث تاسو یاد دی که نه؟ هغه درې قسمه انسانان چې به اولني جهنم ته ځي یاد دی ته که نه؟ ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي وایي کله چې به یې دغه حدیث بیانو بېهوشه به شو، بیا به ملګرو ته اوبه ونوسله په هوش کې بیان. هغه حدیث کې دا دي اولني درې انسانان چې الله به د جهنم اور ګرموي هغه عالم ګوره عالم او قاري د قرآن اولنی انسان چې به جهنم ته ځي. دی به راوستی شي الله به ورته یې هسې جدي کړی یا الله ستا دپاره مې علم کړی ستا دپاره مې خلکو ته دین خو الله ورته وایي کذبته دروغ دي. دا خو د دې دپاره عبادت کوو چې خلک ته صفت وکړي، خلک ته تعلیم ووایي، خلک ته قاري ووایي. وقد قیل هم دقه شانې شوي وو، دقه شانې د خلکو ویلي مو صفتونه دي به شوي. بیا به الله ملایکو ته وایي جهنم ته یې وزار کړي. دویم به راوستی شي هغه مجاهد، الله به ورته یې څه دي کړي یا الله ستا دپاره ټول عمر جنګېدلی وم ستا په لار کې. الله به ورته وایي کذبته دروغ دي وایي. دا خو جهادونه دې دپاره کول دا لرکه دا یا دا ډبې دا رزمېدل. الله به ورته ووایي کذبته دروغ دي وایي. دا خو د دې دپاره جهادونه کول چې خلک ستا صفت وکړي، خلک ته د زړور ووایي او خلک ته د زورور ووایي. بیا به الله ملایکو ته وایي جهنم ته یې بوځي. درېیم قسم هغه دي چې د الله په لار کې ډېره خرچه کړې دی به راشي. الله به ورته یې څه دي کړي یا الله ستا په لار کې مې او ستا په دین باندې مې پیسې لګولې. الله ورته وایي کذبته دروغ دي. دا خو د دې لپاره خرچې کولې چې خلک دې صفت وکړي چې دا سړی څه غني انسان دی. خیال یم دی که دا یو نیم سړی ریال دوه ورکړي نو بیا یې یادوي. که چېرته غریب له څه ورکړي، که چېرته چانده چاله ورکړي نو بس دا غریب هغه په شرمونو یې و شرمۍ ځای په ځای یادوي. وجه څه ده؟ چې زما صفت وکړي، چې دا چې زما صفت وشي. الله به دغه سړي ته هم دا وایي وقد قیل او خلکو دې صفت کړی و. بیا به الله ملایکو ته وایي جهنم ته یې بوځه. دا اولني درې کسان دي چې په دوی باندې به د جهنم اور ګرمېږي او بلیږي به پرې. نو دا هغه ریاکاري هغه جزا ده
او په دنیا کې هیڅ هم میلاو نشته چې دلته حدیث کې څه وي دیم پرېږدم او د عمل هم پرېږدم. امام ابن ماجه چې کوم حدیث اوړه مشهور حدیث ته موږ بار بار ویلی رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. بعض روجتیان هغه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د روجې کې ورته صرف او صرف لوږه او تنده میلاو شوې او بعض د شپې قیام کوونکي هغه دي چې د شپې په تهجد کې ورته صرف ستړیوالی میلاو شوی دی او شوګیرۍ په نصیب رسېدلې ده بس هېڅ اجر ورته میلاو نه شو. او د دې خلکو مبارک الله څه وایي قیامت په ورځ به بعض هغه کسانې چې وجوه یومئذ خاشعه بعض مخونه به په هغه ورځ په یره کې ذلیله به عاملة ناصبه الله وایي عمل به یې کړی خو ځان به یې ستړی کړی دا عاملة ناصبه څومره ده یعنې زه دې الله دې موږ د دې تباهي نه ساتي. داسې ناشنا تباهي ده چې یو سړی په دنیا کې ځان ستړی کړي او آخرت کې الله ته مخامخ شي الله ورته وایي هېڅ دې نه قبول شي او په دویم پیر دنیا ته بیا راتګ نه کېږي. یو موقع هغه ځای شو نو کله چې به ابو هریره رضی الله عنه درې کسانو دا حدیث اورو که نه بېهوشه به راووتې په ځان به ویرېد هغه نیکان خلک به په ځان یېرېدو. داسې معمولي خبره نه ده ګورې د ریاکارۍ ده.